السلام علیکم. په 1958 کې چې چمال ایوب خان ملګیر ماشاءالله ولګوله او دای دی پاکستان سیاه و سفید مالک سو نو د شخصیت سمجاو کوونې پاره کچېرې دوه خبرې موږ زده کو نو د په باره کې به مکمله پته مشته ولګي. یعنی دای اولنای ډیکټیټر وو چې کل عام به دا خبره کوله چې پاکستان عوام چې دوره شعور او عقل لا نه دراغلای چې دوی ته د زده ووټو حق ورکو. جمهوریت او سیاست نه د دومره نفرت وو چې دغه خلاف د پاکستان چې ایوډا او پروډا قانونان روباسل چې دا د زمانه بدنامه قانونان وو او دغه قانون په وجه باندې د دې پاکستان چې وزیر سیاستدان وو کالو پر معطل کړو او بالکل نه اهلا کړو. دغه چې د پاکستان سابق وزیر اعظم حسین شهید سروردی او ملک فیروز خان هم شامل وو. دو باندې د کرپشن او د ادارو غداری الزامونه لګولي او نن سبا په وخت چې که سیاستدانو باندې چیرته د کرپشن او ادارو غداری یا سکیورټي خدشات په وجه دو معطل کېږي نو دا خلک که چیرته پیږي نو دو به په دغه شی باندې هم پوښتلي چې دا هغه رګی ده چې په دغه باندې مخ چې هم موږ تیرسلی یو. یعنی چې چمال دا سیاستدانان د نااهله کړو نو هغه آباد د ملک چې آئین جوړ کړ او هغه آئین مطابق په 1965 کې د په ملک چې انتخابات چشلو او دای د اقتدار لالچ او هوس دومره زیات اخیسته و چې دای د مسلم لیگ صدر هم او په خپل باندې صدارتي امیدوار په تور باندې الیکشن ته هر وته. یعنی د په مخالفت چې پاکستان چې یو سیاستدان هنو یعنی ټولو باندې د کرپشن الزامونه وو. اپوزیشن په خپل مې چې ها سره تقسیم او د دا غړل چې زه ډیر زیات مقبول یم د الیکشن به زه په اساني سره وګټم. خو اپوزیشن متفقه تور باندې په یو وخت باندې قائد اعظم خور فاطمه جنا وټو تر ودروله او دا یو واحد لیډر وا چې د مقابله ایوب خان نسله کولای یعنی مشرقي او مغربي پاکستان چې د په دواړه چې ایوب خان نو وټونه ګټلای نو ایوب خان ډیر زیات وډار سو او دې باندې الزامونه ولګاول په دې باندې ګټیا او غلیظ الزام ولګاو چې دا د انډیا ایجنډا ده او دا د ملک غدار ده. نو په 1965 کې متنازع الیکشن وسو او کل عام ځانګړي په چوسلا ایوب خان دا الیکشن وګاټو. نو عوامو په نظرو چې ایوب خان کردار چې کوم دا دار واچې دو نو خلک دې روډو ته بازارو ته او غلیو ته وروتل او کل عام ایوب خان خلاف نارې شروع کړې. نو دغه په وخت باندې دوه داسې واقعې وسلې چې هغه سره د پاکستان معاشي حالات او ایوب خان چې کوم سیاسي صورتحال و دغه ته ډیره زیاته دشکا ورسېدله. یعنی ستمبر 1965 چې انډیا په پاکستان باندې حمله وکړه او پاکستان کامیاب دفاع وکړه خو امریکا له پاکستان نه ناراضه شله. وجه دا و چې امریکای پاکستان سره معاهده کړې و چې د کومه اصله زه تا ته درکوم دا به ته د انډیا خلاف نه استعمالوي. خو چې چمال انډیا په پاکستان باندې حمله وکړه نو پاکستان کل عامه باندې هغه اصله استعمال کړه نو امریکای امداد چې کوم دا په پاکستان باندې بنسو. دوما واقعیا د معاهده تاشکند و چې د سپتمبر 1965 جنگ دا پاکستان ګټلی و او دا یو تاثر پیدا شو چې ایوب خان دغه جنگ چې کوم دا مذاکراتو په تر باندې انډیا نه په میز باندې واره. نو دا دوه واقعې فاطمه جنا سره چې د کوم داندې سلیوا دا د ایوبي اقتدار لپاره زهر قاتله ثابت اسلا. ذوالفقار علی بوټو دای دی ایوب خان وزیر خارجه او د بکل عامه باندې ایوب خان ته ډېډي یعنی پلار ول ورته و چې چمال د حالات ولیدل چې دا ډیر تیزی سره بدلیدل نو د دغه حالاتو نه فائدہ واخیستله او د په 1967 کې PPP یعنی پاکستان پیپل پارټي بنیاد جوړ شو او دای دی په یک وخت باندې مغربي پاکستان چې یو مقبول ترین لیډر جوړ شو. یعنی چمال 1969 چې عوام ډیر زیات تنگ سه ایوب خان نه نو پاکستان چیف اف آرمی سټاف یا خان ایوب خان دوره مجبور کو چې دنه استعفا واخیستله. نو ایوب خان لس کاله شپږ میاشتې حکومت په پاکستان باندې وکړو او اول ورتیدای دی امریکای کیمپ ته وداخل سلاو. نو دغه مثبت نتایج هروتل یعنی امریکای چې د کوم امداد پاکستان سره کاو په ایغه باندې ایوب خان ملک چې منګلا او تربیل ډیم شروعات هم وکړو زراعت او صنعت ته ترقی هم ورکړه. ایغه نه آباده فوجي قوتونه هم پکې مضبوط شول او اول ورتی پاکستان یعنی غنمو لحاظ سره خود کفیله سو بانکي نظام ترقی هم پکې وکړه. چاینا او پاکستان تعلقات چې کوم دي دا هم سره دوستانه شول. ایوب خان دور منفي اثرات داو چې مشرقي او مغربي پاکستان په مای کې ډیره خلاف سره پیدا شله. 3 کالو بعد دا یو ملک مای چې سره وجای سو
امریکای امداد له وجې پاکستان چې انډسټري خو ترقي وکړه او ایوب خان خپل اقتدار خو وجداوه خو د دې جمهوریت نظام بالکل ډیولپ نه کو چې چمال امریکای امداد بن کېده نو ایغه سره پاکستان چې دا ترقی دغه سي ختم مسله یعنی منګل ډیم خو د امریکای په ډالرو باندې مکمل سو تربیل ډیم دغه سي په نیمه چې پاته سو پاکستان سره نور وسایل هنو چې دا ډیم مخته مکمل کړه نو دا تربیل ډیم ذوالفقار علی بټو په دور کې مکمل شو نو پاکستان کہانی چې کومه دا دغه سي جاری ده یعنی دا ملک من چې چا دوه ټوکړې کو ولې دوه ټوکړې سو دغه ذمہوار فوجي جرنیلان وو که پاکستان چې سیاستدانان او دغه ویډیو کچیر تاسو په انفارمیشن چې اضافه کړي نو د طارق یاسین چینل تاسو جان سره سبسکرایب کو تاسو موږ ملاقات په وی په نوې ویډیو کې کېږي السلام علیکم